الرحمن الرحیم ملګرو سلامونه او نیکې هیلې. په دې درس کې موږ تاسې پروسیسر، ریم او هارډ ډیسک وپېژنده. په دې درس کې موږ تاسې راځو مادر بورډ ته. مادر بورډ یا دې ته سرکټ بورډ یا اکثره وخت ورته سیسټم بورډ هم وایي. سیسټم بورډ په دې خاطر ورته وایي چې تاسو وګورئ دې شکل ده. داس موږ تاسې کمپیوټر کې دې ته مین بورډ هم ویل کېږي. مین بورډ، سرکټ بورډ، سیسټم بورډ، مادر بورډ ډېر زیات نومونه لري. په دې خاطر باندې چې د دې وظیفه څه ده؟ د مادر بورډ وظیفه دا ده چې د کمپیوټر ټول هارډویر یو بل سره وصلوي. دا یې وظیفه ده. وګوره دې ځای کې پروسیسر وصلیږي، دې ځای کې ریم وصلیږي، هارډ ډیسک دا ټول همدلته وي. سکرین د همدې سره وصل وي، ماوس موږ تاسې همدې سره وصلو، کیبورډ د همدې سره وصل وي. دا یو ډېره بهترینه مرکزي نقطه ده. ټول د همدې سره وصل شوي وي او د همدې ځای نه ټول څنګه کېږي، مطلب یو بل ته چې کله موږ ډیټا لیږو، موږ چې وایو که نه چې ورډ مو خلاص که، ورډ خو موږ وویل چې دا په هارډ ډیسک کې وي. هارډ ډیسک نه ریم ته څنګه وځي؟ بس دلته د لارو خپلې لارې لري، د هغې په واسطه باندې ریم ته راځي. پروسیسر څنګه ریم سره کار کوي؟ بس دلته خپلې لارې موجودې دي داخل کې د مادر بورډ. په دې دا د مادر بورډ وظیفه ده. ټول هارډویر د یو بل سره وصلوي او یو بل ته څه ورکوي؟ ارتباط ورکوي. بل موږ تاسې راځو یو بل ډېر مهم هارډویر پیژنو. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته موږ تاسې وایو ویډیو کارډ. د ویډیو کارډ وظیفه څه ده؟ کله چې کمپیوټر فعالیت وکړي، نتیجه موږ تاسو تیر درس کې وویلې که نه چې کمپیوټر نتیجه ورکوي. نتیجه ویډیو کارډ ته سپاري. ویډیو کارډ چاته ورکوي؟ ویډیو کارډ سره سکرین وصل وي او په سکرین باندې موږ ته څنګه کېږي؟ معلومیږي. دې ځای پورې ورسېدی؟ راځم دلته ما یو ډیاګرام جوړ کړی دی تر څو موږ تاسو ته دغه موضوعات ښه صحیح روښانه شي. ګورئ موږ تاسې څو شیونه لرو. سټوریج څخه دلته مطلب څه دی؟ هارډ ډیسک دی. موږ تاسې یو پروګرام خلاصوو، مثلا مایکروسافټ اکسل. ډبل کلیک مو ورباندې وکړو. اکسل څنګه کېږي چې څنګه ډبل کلیک ورباندې وکړو د اکسل راځي ریم ته. دلته پروسیسر د دې ځای نه په دې باندې عملیه اجرا کوي او بیا چې کوم کار موږ کوو دغه نتیجه چاته ښکاري؟ ویډیو ته سپاري، ویډیو کارډ ته. ویډیو کارډ موږ ته دا په څه باندې ښیي؟ په سکرین باندې ښیي. دلته چې هر څه موږ تاسې لیکو دا موږ تاسو ته راښکاره کوي. دغه څو ډېر زیات اساسي هارډویر دي او دا مکمل دغه چې تاسو وینئ دا عبارت د څه څخه دی؟ دا عبارت دی د مادر بورډ څخه. مادر بورډ څخه دا عبارت دی. مادر بورډ وظیفه هم دا د ګوره پروسیسر هم په مادر بورډ کې وصل دی، هارډ ډیسک هم په مادر بورډ کې دی، ریم هم په مادر بورډ کې دی، ویډیو کارډ هم په مادر بورډ کې دی، دا سکرین هم د مادر بورډ سره. دا ټول بس د مادر بورډ هم دا وظیفه ده. ټول دا شیونه یو بل سره څنګه کوي؟ وصلوي یې. نو ګورئ پروسیسر عملیه اجرا کوي. ریم پروسیسر دپاره زمینه برابروي، مطلب یو پروګرام چې کله موږ وغواړو خلاص کړو هغه په ریم کې خلاصیږي، پروسیسر پرې عملیه اجرا کوي. که چیرې ثبت کوو په هارډ ډیسک کې به ثبت کیږي او کوم فعالیت چې موږ تاسې کوو د نتیجه ویډیو کارډ ته ښودل کیږي. ویډیو کارډ بیا د سکرین سره وصل وي او موږ ته په سکرین باندې مکمله نتیجه څنګه کوي؟ ښکاروي. دا زموږ ستاسې د هارډویر یو اساسي مفهوم و. زه امید لرم ملګرو چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي.